د نوشیره په علاقه کاکا سیب کې د 7 کالو ماشومې سره جنسي زیادتی شوې ده او بیا هغه قتل کړې شوې ده. خو د دې نه مخکې چې زه تاسو ته د دې په باره کې نور معلومات درکم، که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګین نوي معلومات د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. د نوشیره په علاقه کاکا سیب کې د 7 واله 8 کالو ماشومه چې 3 بجې د کور نه د قرآن مجید سبق دپاره ووته چې د جوټۍ په ټیم کې کله هغه کور ته واپس رانغه، د هغې نه پس د دې تلاش شروع شو چې د شپې ناوخته ټیم کې کور سره لنډ په یو باغچه کې د هغې مړی ملو شو. دا هم ویل کېږي چې د ماشومې سره جنسي زیادتي شوې ده او د هغې نه پس دا قتل کړی شوې ده. پولیس د دې خلاف مقدمه درج کا او مړی پوسټمارټم لا ولیږلو. پولیس وایي چې پوسټمارټم نه پس به پته ولګي چې دې سره جنسي زیادتي شوې ده یا نه. په دې باندې پولیس ډیر زر اکشن واغستو او 2 ملزمان گرفتار کړي شوي دي چې د یو نوم رفیق او د بل نوم ابرار دی. د پولیس په مطابق د دوی نه تفتیش شروع دی او ډیر زر به په دې کې ملوث ملزمان گرفتار کړي شي او هغوی ته به سخته نه سخته سزا میلاویږي. دوستانو داسې یو واقعه نه ده، دا غرنګ بېشمېره واقعې وشوې چې د وړو ماشومانو سره جنسي زیادتي کیږي او د هغې نه پس هغوی قتل کړي کیږي او ظلمونه پې کیږي. دوستانو تاسو د دې په باره کې څه وایئ چې دا رنګې کسانو سره څه کړی شي؟ مونږ ته په کمنټ کې ضرور وایي. نو دا و زمونږه نننی نوي معلومات. که ویډیو هم خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ او نور ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې خبر نه خبر شي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.